په تیرا کې د وسلوالې ډلې سره د نښتې له امله د پاکستاني سرتیرو په ګډون 7 کسان وژل شوي دي. ذبیح الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د لویدیځوالو اندېښنې بې ځایه او پروپاګند دي. د افغانستان اسلامي امارت چارواکي د سرحدي سیمو د اوسېدونکو ستونزې مني. او وروستی خبر دا چې پاکستان کې وسلوالو د پوځ پر پوستو خونړي بریدونه کړي دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. په تیرا کې د وسلوالې ډلې سره د نښتې له امله د پاکستاني سرتیرو په ګډون 7 کسان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تیرا کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 4 وسلوال او 3 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوځ لخوا په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په تیرا دره کې په 3 بېلابېلو ځایونو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوي چې په پایله کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې په دغه نښتو کې د انعام ګل، محمد عمران او الطاف خان په نامه 3 پاکستاني امنیتي پوځیان هم وژل شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې په سیمه کې لا هم د دوی د سرتیرو لخوا چڼیز عملیات روان دي. د دغې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. په یو بل خبر کې اورئ چې ذبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د لویدیځوالو اندېښنې بې ځایه او پروپاګند دي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د داعش شتون او ګواښ په اړه د لویدیځو هېوادونو اندېښنې بې ځایه او پروپاګندي دي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس والا رسنۍ خپور کړي پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونو د داعش ډله په افغانستان کې سخته ځپلې ده. نوموړی همدغه راز وایي چې د افغانستان ټوله جغرافیه د اسلامي امارت تر کلکه کنټرول لاندې ده چې هېڅ خپل سري کورنۍ او بهرنۍ ډلې ته پکې د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د شتون په اړه اندېښنې دغې ډلې ته ښکاره کمپاین دی او باید ودرول شي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې هیچا ته د افغانستان له خاورې د بل هېواد پر وړاندې د استفادې اجازه نه ورکوي. ښاغلی ذبیح الله مجاهد په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د ملګرو ملتونو د سرمنشي مراسیال د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل چې په تېرو 6 میاشتو کې د داعش خراسان ډلې مالي او لوژستیکي ځواکمنتیا ډېره شوې ده. نوموړي همدغه راز ویلي چې د داعش خراسان ډله په افغانستان او پاکستان کې مرکزونه لري او دغه ډلې په خپلو لیکو کې د نویو ځواکونو د جذبولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. په یو بل خبر کې اورئ چې د افغانستان اسلامي امارت چارواکي د سرحدي سیمو د اوسېدونکو ستونزې مني. د افغانستان سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وایي د هېواد د سرحدي سیمو اوسېدونکي له ګڼو روغتیایي او ټرانسپورټي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت نورالله نوري وویل موږ دا کار د اړتیا پر بنسټ کوو چې کومې لومړنۍ اړتیاوې دي د بېلګې په توګه اوبه یو حیاتي موضوع ده، روغتیا یو حیاتي موضوع ده او له مرکز سره د دغو سیمو نښلول هم یو اړتیا ده چې د ګاونډیو له ضرره په امان وي. نوموړي همدغه راز د نورستان له خلکو سره هم لیدلي او په دغه لیدنه کې په سرحدي سیمو کې د اوسېدونکو ستونزو ته رسېدنه د اسلامي امارت مسؤلیت بللی او ټینګار یې کړی چې دوی به د سرحدي سیمو اوسېدونکو ته په پوره شفافیت خدمات وړاندې کړي. ښاغلی نورالله نوري په دې اړه زیاتوي چې که موږ له انصاف څخه کار نه اخلو دا کار هم ناکامیږي او الله به هم له موږ نه ناراضه وي. د خلکو ترمنځ به هم خجالته یو. که انصاف وکړو او هڅې وکړو الله به هم راضي وي او د خپل امیر امر به مو هم پر ځای کړی وي. خلک به هم راضي شوي وي.
د یادونه ده چې دغه وزارت په مشرۍ د اسلامي امارت د رهبر له لوري یوې کمیټې ته هم دنده سپارل شوې چې د فرضي کرښې په شمول په ټولو سرحدي سیمو کې د اوسېدونکو ستونزو ته رسېدنه وکړي. او وروستی خبر ده چې پاکستان کې وسلوالو د پوځ پر پوستو خونړي بریدونه کړي دي. وسلوالو کسانو جمعه د اګست 9 په پاکستان کې د ډیورن پولې ته څیرمه د پاکستان پوځ پر 2 پوستو برید وکړ چې د راپورونو له مخې یو شمېر امنیتي منصوبین یې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې د خیبر په ناقراره سیمه کې د سهار وختي مهال په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 15 امنیتي ساتونکي وژل شوي او لږ تر لږه 12 نورو ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې یو شمېر بریدګر هم وژل شوي دي. د حافظ ګل بهادر په نوم ډلې په ټولیزو شبکو کې په یو خپاره کړي پوسټ کې د برید مسؤلیت منلی دی. دوی ویلي دي چې جنګیالي د تحریک طالبان پاکستان TTP سره په همغږۍ بریدونه کوي. ملا عبدالغني برادر وایي چې دوی د افغانستان لپاره اقتصاد محوره بهرنی سیاست ساري چې اساسي تمرکز یې پر سیمه ییز اتصال دی او د موخې ته د رسېدو لپاره د سیمې او په ځانګړې توګه د ترکمنستان همکارۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ویډیویي کانفرنس له لارې په خبرو کې کړي دي. د افغانستان د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په ایکس پاڼه لیکلي په دغه ویډیویي آنلاین کانفرنس کې دواړو لوریو د 2 اړخیزه سیاسي اقتصادي او سوداګریزو همکاریو ترڅنګ د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د عملي کېدو د لارو چارو په تورغونډۍ بندر کې د ریل پټلۍ سټیشن د پراختیا، ترانزیت او په ترانسپورټي برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او په ترانسپورټي برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان او ترکمنستان په بېلابېلو برخو کې شریکې ګټې لري چې اوس مهال یې د ترلاسه کولو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. ورته مهال د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هېواد یې چمتو دی چې له افغانستان سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو پراخولو په موخه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې کارونه بیا پیل کړي. نوموړي زیاته کړه چې هېواد یې پلان لري چې په افغانستان کې د برېښنا او ریل پټلۍ شبکې په برخه کې پانګونه وکړي. په افغانستان کې وخت د اسلامي امارت له رسېدو وروسته د منځنۍ اسیا ګڼو هېوادونو له اسلامي امارت سره ښې اړیکې ټینګې کړي چې د ځینو شنونکو په باور دغه هېوادونه د خپل امنیت د خوندیتوب او نورو اقتصادي ګټو د ساتلو په موخه دغه شان راشه درشه پالي. خو لا هم د دغو هېوادونو په ګډون د نړۍ هېڅ یو هېواد هم تر اوسه اسلامي امارت په رسمیت نه دی پېژندلی.